یو خبره زموږ په ذهنونو کې رامنډلی کېږي او هغه دا د وایي پلان کې روغ رمټ انسان او اټ اټیک ورته وشو مړ شو. هارټ اټیک، فالج، ګرده، میده او اینه دومره حد ته خرابېدل چې ستا ترې مرګ وشي، دا په یو ورځ کې نه کېږي. دا 8 یا 10 کاله ټایم اخلي او دغې 10 کاله ټایم ته موږ پښتانه په خپله پښتو کې څه وایو؟ مغایه، الله به خیر کړي. په دغې مغایه ژوند کې موږ بیا بابوله ځو او لاړ شو، بس ځان ته په خپله ګولۍ راخلو، ستنې وهو او تر هغې حده پورې موږ نه قلاریږو او نه ځو ډاکټر لاسې چې په کټ باندې پرېوتي نه یو او بیا د هغې نه زموږ علاج شروع شي. اوس ډېر مرضونه داسې دي چې هغه وي ایسمپټمیټک، ستا په وجود کې به وي او ته به ښه روغ یې، تا ته به اډوده اندازه نه لګي چې وروره په ما باندې مرض حمله کړې ده. هغو بدن نه وروره تشکیلونه کوي او جوماتونه به یې رغېږي او ورو ورو به ځان مضبوطوي. خو د دې نه که تاسو ځان خلاصوئ نو د دې دپاره راځي ایرلی چیک اپ، روغ رمټ انسان به یې لکه څوک او ډاکټر ته به لاړ شي یاره ماله ټسټونه وکړه. زه به خپله لاړم ډاکټر فواد زموږ د سوات دی او زما ملګری هم دی. همیشه داسې ډاکټر له ځئ چې هغه ته په خپل مرض پوهه کولی شي. ستا د خبرو کولو انداز دې داسې وي چې د هغه توجه ستا طرف ته وي. زموږ غټه مسله د ډاکټر او د مریض دا ده چې موږ له د خبرو کولو چل نه راځي چې یاره موږ ډاکټر ته څه ووایو، څنګه یې پوهه کړو. او بیا ډاکټر هم دومره خپل ړه نسخه کوي، هغه به اوس یاره دلته زه اوس وایم چې په لوري داسې او داسې، دی پرې پوهېږي نه. خو بس وایي که میاشت بعد راشه که ښه نه وې. تاسو همیشه د ډاکټر سره خبرې کوئ او په داسې انداز کوئ چې ته خپل مرض ډاکټر ته صحیح ووایې، کنوی کې ورته چې ما ته دا مرض دی او دا چل ما ته کېږي. بیا د ډاکټر ذمواري ده چې تا ته ووایي چې په دې مرض کې بیا څه چل کېږي، مخې ته به څه ستا سره وس کېږي، دا مرض به څنګه کنټرول کېږي، کومې دوايانې به ته خورې او د دې دوايانو به تا څه اثرات وي. نو د هغې ډاکټر له ځئ چې هغه ستاسو سره خبرې ډېر کوي او ټایم دل درکوي. بیا اول خو موږ دغه نه کوو، ټسټونه نه کوو. لکه زموږ مشران چې دي که نه غټ مثال لا دی، وایي زه ډاکټر له ځکه نه ځم چې هغه به په ما کې مرضونه نه وکاږي. نو اوس چې په چا کې مرض یې به راوکاږي که نه، چې په چا کې نه نو څه به راوکاږي. بیا که موږ ټسټونه کوو خو زموږ طریقې کار غلط وي، موږ صحیح ټسټونه او په صحیح ټایم نه کوو. لکه ما ته ډاکټر ټسټونه ولیکل، نو زه چې تلم ما یې چل وکړو، 3-4 ګیلاسه اوبه مې راوستې او مې څښلې. په وتو کې هغه اوبو دومره زور کړی چې زه ټایلټ ته لاړم تشناب ته. هلته چې لاړم د نرس اولانۍ پوښتنه سوه، وی واړه بول دې کړې؟ ما وی څومره ساعت مخکې؟ ما یو 15 منټه مخکې مې کړي دي، خو ما څه مسله نشته، لکه نور راغلی دی او کولی شم. وی خندل، وی نه، مسله هم دغه ده، د هغې وړو بولو نه ټسټونه کېږي یا اخیستی کېږي چې هغه ستا په وجود کې یوې ګنټې پورې خو ایسار شوي وي که نه، د یوې ګنټې کم سې کم او د دې نه لږ زیات. ما راشه که ته ودرېږې، تا له خو وسترغلي یو ګنټه به دا څنګه ایساری. بیا خبره د خوراک راغله، په نهره باندې ټسټونو. وی خوراک دې کړه، نو په هغه ټایم کې 4:30-5 ګنټې زما شوي وي. او موږ پښتانه یو وروره، سهار چې وڅښو، په 10 بجو کې بیا ناشته وکړو، ماسپښین یې بیا ډوډۍ، د مازدیګر یې چای شوپړ او ګونګړي بیا وخورو، د ماښام یې ډوډۍ او د ماسخوتنې خو موږ له خوب نه راځي چې وروره موږ چای نه څښلی او د هغې سره یې خواږه نه یې خوړلي. نو ما یاره 15 ګنټې خو ډېر غټ ټایم دی. ما او نهار یم او 15 ګنټې کېږي. وی نه، 8 ګنټې کم سې کم، د 8 ګنټو نه واخله در 14 ګنټو په دې ټایم کې به ته ټسټ کوې چې ته نهار یې په دې دومره خو ښه ټایم چې دی هغه 12 ګنټې دي. وروره کاغذونه هله او زه وې نن ستا ټسټونه نه کېږي. زه راغلم، اوس دا کوم ټسټونه چې ما کړي، ګوره زه ډاکټر نه یم، خو دا د دې ویډیو په کمنټس کې به دا شی زما لیکلی وي. تاسو لاړ شئ خپل ټسټونه وکړئ او په دې ټسټونو باندې لږې خبرې کوو چې ستاسو ذهن کولی وشي چې یاره ټسټونه ولې کول پکار دي او څنګه چلي. اوس کولیسټرول او فیټ لیور په اینه چې کوم وازګه راشي، دا د پښتنو ثقافتي بیماریانې دي. ولې څنګه ما په اوله کې وویل زموږ خوراک چې دی دا ډېر بې کنټروله دی. موږ چې څه غوړي نو هغه ورمنډو او موږ وایو یاره دا ډېر ذایقه دار و. ذایقه هر شی نه دی. تاسو خیال وکړئ کله چې په پیپ کې اوبه ځي، څه وخت بعد هغه پیپ زنګ کېږي. دغه شان تاسو چې خوراک وکئ د دې نه وینه رغېږي او په وینه کې چې ډېر مقدار کې دا غوړي وي نو دا بیا څه چل کوي، دا به ځای په ځای
دا رګونه چې دي په دې کې به دغه رغېږي، وازګه دننه رغېږي او دغه رګونه به ستاسو بندېږي. نو که ستاسو دړه رګ بند سویچل به وشي هارټ اټیک به درته کېږي. که د دماغو هغه یو بند سویچل به کېږي پالش به یې ووهي. که د کولمې کې رګ بند شو بیا به چل کوي کولمې ته یې کټ کړه. داسې که په خپه کې دغه شو. نو که ستاسو عمر د 15 کالو نه په بره زه تاسو ته ووایم چې لاړ شئ خپل کولسټرول ټیسټ وکړئ. بیا موږ پښتانه کباب ډېر زیات خورو. د سوات خلک خو کباب میرجو کباب په څه کې پخېږي؟ د ځناورو په دې چربۍ کې فیټس کې دا چې کله ولي شي دغه ډل چې رغ شي دغه کې خلک کباب پخوي. اوس دا ډل خلک څنګه ولي کوي؟ خو اور ورته دغه کې که نه ګرمایش ورکړي هغه ولي شي. نو که ستاسو کولسټرول لیول زیات وي تاسو له پکار دی چې تاسو اکسرسایز شروع کړئ، لږ چاق چاق ګرځئ، منډه وهئ او د خپل وجود دننه کومې چربیانې چې دي دا وسېځئ او د دې نه ځان خلاص کړئ. نو کولسټرول دغه چې دی ټسټ چې دی دا ډېر زیات ضروري دی او دا خامخا وکړئ. په پښتنو کې بل مرض چې ورځ ورځ زیاتېږي هغه شوګر دی. شوګر یو دم خلکو ته حل نه وایي چې زه رالم. دا چې کله تاسو خواږه ډېر زیات خورئ ستاسو هارمون امبیلنس کېږي او ستاسو وجود ورسره غټېږي. تاسو خوراک بې ترتیبه کوئ او هغه هضموئ نو تاسو اکسرسایز نه کوئ، تاسو ګرځئ نو بیا تاسو ته چانس دا دی چې یاره تاسو 15 کاله بعد یا 10 کاله بعد به تاسو ته شوګر وشي او ټول عمر به بیا هغې سره دوایانې خورئ او خواږه به نه خورئ. نو که اوس لاړ شئ او ټسټ وکړئ او تاسو په دغه کې پری ډایبیټک لیول کې چې یاره تا خو بېپالي ډېره کړې ده خو لا تا ته ډایبیټک مریض ته نه یې دغ شوی یا تا ته شوګر نه دی شوی، نو په دغه ټایم کې چې ته علاج وکړې د ټول عمر د دوایانو او د دې بېپالۍ او د پال او د دې چلول نه به خلاص شي. نو د خپل خوراک کې د خوږوالي د شوګر د لیول کم کړئ. خواږه خوراک دا زهر دی. دا ټیسټ خامخا وکړئ. بیا هغه مرضونه چې د یو انسان نه بل ته اوړي لکه زیړی هیپاټایټس A او E هغه مرضونه دي کله چې تاسو یو ځای خوراک کوئ یو ځای اوبه څښئ دا د یو انسان نه بل ته اوړي. بیا هیپاټایټس B او C هغه دي چې هغه زیړی چې د وینې په ذریعه د یو انسان نه بل ته واوړي. لکه تاسو یو ځای ته لاړئ هلته یو شان سیرنج استعمالیږي یا څوک حجامت کوي 3-4 کسان په یو بلیډ باندې حجامت کوي. دا وخت په پښتونخوا کې د دې د ټول نه غټ سورس چې دی هغه ډینټسټ ټیکنیشن دی. هغه ټیکنیشن چې هغه خپل سامان نه صفا کوي نه سټیرایز کوي او نوی سامان نه استعمالوي او د یو په خوله کې هم ورمنډي او بل په خوله کې هم. ظاهري خبره ده تاسو چې کله لاړ شي یو ټیکنیشن دی هغه 200-300 روپۍ د یو غاښ اخلي. که تاسو غټ ډاکټر له لاړ شئ نو هغه ستاسو نه 4000-5000 روپۍ اخلي. نو د دغه 4-500 روپو مطلب دا دی چې د ستاسو هیپاټایټس B او C نه تاسو بچ کوي او دغه یو مرض چې د یو نه بل ته اوړي د دغه نه یو په امانه ساتي. نو نن سبا دغه غټ سورس دی د دې سره HIV سیفیلس هغه مرضونه چې د کوروالي نه یو ته بل ته اوړي که نه او بیا دا په الک نه الک ته د دې چانسز ډېر زیات وي. داسې که تاسو تلیسیمیا څوک نه پیژني په دې باندې ما ویډیو کړې ده تاسو د واده نه مخکې خپل تلیسیمیا ټیسټ خامخا وکړئ. خپل ګروپ معلوم کړئ چې یاره ستاسو بلډ ګروپ څه دی او د دې سره سره کم کسان چې د کویلې په کان کې کار کوي هغه لاړ شي او د خپل پړپوسانو اکسرې وکړئ. د دې سره سره تاسو به سوچ کوئ چې یاره ته خو موږ ته خپله خبره ونه کړه نو دا زما هغه ټسټونه دي ماشاءالله ټول صفا راغلي دي خو دې کال کې بل کال لی بیا پته نه لګي. نو تاسو ته زما خواست دا دی چې کال په کال دا ټسټونه وکړئ. که تاسو اوس وایئ چې یاره زموږ سره دومره پیسې نشته او ګرانه ده نو تاسو داسې کولی شئ چې لاړ شئ چېرته کم بلډ ګروپس والا چې وي هغه وینه چې د خلکو نه اخلي هغو ته وینه خپله ورکوئ او هغو ته خپل نمبر ورکوئ چې یاره زما چې څنګه هم ریزلټ راغی که ښه و که بد و پلیز زما سره رابطه وکړه او ما خبر کړه. هر 3 میاشتې بعد تاسو وینه ورکولی شئ. ثواب د خپل وجود به درته هم پته ولګي. نو د خپل صحت خیال ساتئ او ما په دعاګانو کې یاد ساتئ. در بلې ویډیو BemBaq.